آیا خبر یې 2 کاله وروسته به د کرونا د واکسینو له کبله ټول خلک مړه شي؟ دا ډول ناسم او ګمراه کوونکي خبرونه په انټرنیټ کې او د خلکو ترمنځ زیات خپریږي، خو څه ډول کولی شو رښتیاو ته ځان ورسوو؟ د هندبوک جرمني د رښتیا موندنې لړۍ له تاسې سره مرسته کوي څو دا ډول جعلي خبرونه وپېژنئ او واقعیتونه ومومئ. د هرې ناروغۍ لپاره د واکسینو جوړول له څو علمي مرحلو تیریږي. په هره مرحله کې په بېلابېلو کسانو د واکسینو نمونې ازمویل کیږي او کتل کیږي چې ګټې او زیانونه یې څه دي. تر اوسه پورې د بېلابېلو ناروغیو لپاره ګڼ واکسینونه جوړ شوي دي او ځینو واکسینونو د نړۍ له مخه ځینې ناروغۍ په بشپړ ډول ورکې کړي دي. د بېلګې په ډول شره یا سرخکان او همدا ډول ګوزن یادولی شو. د واکسینو جوړول د علمي او اکاډمیکو مرکزونو کار دی او له کارولو مخکې د تایید او ازموینو له بېلابېلو مرحلو تیریږي. د تولید او تایید په ټولو مرحلو کې د واکسینو ګټې او زیانونه کتل کیږي او همداشان کتل کیږي چې اړوند واکسین کوم جانبي عوارض یا ستونزې جوړوي. اوس د بېلګې په ډول د ناسم خبر ته پام وکړئ چې ویل کیږي چې 2 کاله وروسته به د واکسینو له کبله خلک مړه شي. دا خبره یوازې بې بنسټه وړاندوینه ده چې ښایي لومړی ځل چا ټوکه کړې وي او یا یې د ټوکې په ډول لیکلي وي. هیڅوک نشي کولای د دې خبر لپاره کره سرچینه وړاندې کړي او یا یې په علمي ډول توجیه کړي. د دې ډول ناسمو خبرونو پیژندل سخت هم نه دي. د هر خبر له اورېدلو وروسته د هماغه خبر سرچینه وپلټئ چې سرچینه یې کره ده او که نه، او همدا ډول وګورئ چې خبرونه څومره منطقي دي. په عامه اصطلاح د پیتاوي خبرو ته غوږ مه نیسئ او همدا ډول په ټولو غیبو باور مه کوئ. د دې ډول خبرونو ډېرې بېلګې پخوا هم خپرې شوي دي. تاسو کولی شئ د پخوانیو خبرونو له بېلګو سره پرتله کړئ چې دا خبرې سمې ثابتېږي او که نه. ډېره مننه. زه له هندبوک جرمني څخه محمود سعید یم. تر بلې ویډیو ښه وختونه.